د ایران وروستي څرګندونو د افغانستان حکومت په غوسه کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سیاسي اختلافاتو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په ځواب کې ویلي تمه یې نه وه چې ایران به د افغانستان د چارو او مسایلو په اړه دومره سطحي نظر ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان د سیاسي اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو زیاته یې کړه دا اختلافات له دې کبله زیات شول چې امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ستونزو ته پاملرنه ونه کړه. ایران د امریکا له لوري ټاکنو ته نه متوجه او د 2014 کال ټاکنو څخه درس نه اخیستل د روان سیاسي کړکېچ سرچینه بللې او زیاته کړې ده د امریکا د ولسمشر ټاکنیز کمپاین ته لومړیتوب ورکول او سیمه ییز ثبات او امنیت له پامه پرته د خبرو مخ ته وړل. د دې لامل شول چې د افغانستان پر داخلي وضعیت سترګې پټې کړل شوې او په تعقیب یې اوسنی حالت رامنځته شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټویټر له لارې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په ځواب کې ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت د ایران له اسلامي جمهوریت سره مخ پر ودې اړیکې لري. دواړه هیوادونه ډېر تاریخي، مذهبي او کلتوري مشترکات لري. موږ د ایران له اسلامي جمهوریت څخه داسې تمه نه درلوده چې د افغانستان د چارو او مسایلو په اړه به دومره سطحي نظر ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې په غیر مستقیم ډول د پخواني اجرایي رئیس عبدالله د دریځ ملاتړ شوی دی. تر دې وړاندې د وزارت هڅه کړې د افغانستان په چارو کې بې پرې واوسي، خو دغه هیواد استخباراتو وزارت او د سپاه پاسدارانو ویبپاڼې او رسنۍ په ښکاره د ولسمشر غني مخالفت کوي او د عبدالله ننګه کوي. سپاه پاسداران اوس د ښاغلي غني له نوم سره د ولسمشر کلمه نه کاروي. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښ شوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا په امان.